ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترم عزتمندو او اسلامی رونو، الله جل جلاله پدی آیات کی فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهترین امت یی او تاسو یستری شوی یی د خلقو د نفع د فارا تأمرون بالمعروف، تاسو با د خی خبرې حکم کوي خلقو ته، وتنهون عن المنکر او د بدین با خلق منی کوي، وتؤمنون بالله او ایمان بساتای فالله تعالی باندې. ځکه زما محترمو 1,24,000 کم و بیش سمره انبیاء کرام چې راغلي دي، هغې ټولو چې کوم دینو دغه دعوت چلور دی چې اے خلکو تاسو لا اله الا الله ووایئ، تاسو به کامیاب شئ. چا چې خپل د وخت نبی خبره منلې ده، الله جل جلاله هغه په دې دنیا باندې هم کامیاب کړی دي او پس د مرګ نه هم چې کوم دینو هغې سره د کامیابی وعدې دي. نو زما محترمو دا ډېر زیات غټ مبارک او برکت والا کار دی او دا د هر مسلمان په ذمه باندې دی، یوازې دا د مولا او د تبلیغي په ذمه باندې نه دی چې هغې به صرف دا کار کوي، بلکې دا چې کوم مسلمان دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د هغه په ذمه باندې دا کار لګي فرض شوی دی. ولې چې دې امت ته غوره امت د دې کار د وجې نه ویلي دي چې تاسو به ښه کار کوئ او بل به هم ښو ته رابلئ او خپله به هم بد نه کوئ او بل به هم چې کوم دی نو بد نه منې کوئ او ایمان به په الله تعالی باندې ساتئ. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث شریف ما ستاسو مخکې وړاندې کوم، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چې هر هغه څوک چې هغه طاقت لري د یو ګناه چې یو ګناه وویني او د هغه طاقت وي نو هغې د هغه په لاس باندې منې کړي، او که په لاس باندې وس نه وي نو په ژبه دې ورته بد ووایي. ځکه چې دا د ایمان هغه ټولو کې کمزوري حصه ده، یو ضعیف دی او یو اضعف دی. نو محترمو دا چې کوم دی نو یو ضعیف یعنی یو کس چې کوم دی نو کمزوري وي او یو اضعف دی په صیغې د اسم تفضیل سره، نو دا د ایمان هغه کمزوري حصه ده. مثلا اوس چې کوم دی نو څوک ملګري مونځ نه کوي یا فلم ګوري یا ټي وي ګوري، نو هغې مناسب نه دی، دا د مسلمانۍ خلاف دی، دا د اسلام خلاف دی، دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و وسلم د طریقو خلاف، دا کار مه کوه. زما محترمو نو که په دعوت باندې منع نشي نو بیا به چې کوم دی نو هغې کار ته بد ووایي، په زړه کې به چې کوم دی نو هغه بد وګڼئ او هغې ځای نه به چې کوم دی نو پاسئ او ځئ به. دا د ایمان هغه کمزوري حصه ده چې په زړه کې به ورته بد ووایي او هغه ځای به چې کوم دی نو لاړ شي، هغې نه به ځئ. نو زما محترمو یو بل حدیث شریف کې راځي چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ نو الله تعالی به چې کوم دی په تاسو باندې عذابونه نه راولي. هر کله که تاسو چې کوم دی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښودو نو بیا به الله تعالی په تاسو باندې داسې عذابونه او داسې مصیبتونه راولي چې تاسو به دواګانې غواړئ، الله جل جلاله به چې کوم دی نو ستاسو هغه دواګانې نه قبلوي. زما محترمو موږ تاسو که لږ سوچ او فکر وکړو، نن چې کوم دی نو اخ کا حل دی، هر مسلمان
هغه دعاګانې غواړي هغه نه کوي ونه کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې کوم دنو پرېښی دی او تاسو چې کوم دنو څه قسم دوا کوو الله جل جلاله به چې کوم دنو زمونږ او تاسو هغه دعا قبل او الله نه کړي که چېرته موږ دا کار پرېښودو نو بیا به چې کوم دی نو موږ او تاسو یعنې زموږ او ستاسو به چې کوم دی نو په دې کې نقصان وي الله جل جلاله ته چې کوم دی نو هېڅ قسم زموږ او ستاسو د عبادت چې کوم ضرورت نشته که دا ټول خلک چې کوم دی نو صحیح عبادت گزار شي او د الله جل جلاله چې کوم دی نو عبادت کوي ټول دنیا څومره چې څومره کائنات دی نو بیا الله جل جلاله په هدایت کې چې کوم دی نو ذرې برابر زیاتوالی نه راځي کافران شي او د الله جل جلاله چې کوم دی نو نافرمانی کوي بیا هم د الله جل جلاله په خدای کې چې کوم دی نو د ستنې د ذرې مطابق چې کوم دی نو کمې نه راځي محترمو موږ او تاسو چې کوم دی نو اصل محتاج موږ او تاسو یو الله جل جلاله چې کوم دی نو هغه د چا محتاج نه دی ځکه زما محترمو که موږ او تاسو دا کار نه کوو الله جل جلاله به چې کوم دی نو نور خلک راولي هغوی نه به چې کوم دی نو دا کار واخلي ځکه زما محترمو سورة الفیل کې چې کوم دی نو یو واقعه ذکر ده چې هر کله ابرهه کعبې له چلنج ورکړو نو د هغې په موقع باندې زما محترمو الله جل جلاله چې کوم دی نو کار د چا نه اخیستی و د توتکرکو نه یې کار اخیستی و چې هغه یو ادنا غوندې مخلوق دی هغې نه چې کوم دی نو خپل د کعبې د بچ کولو چې کوم دی نو کار اخیستی و زما محترمو موږ او تاسو له پکار دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوو یعنې خپله هم ښه کار کوو او نور هم ښو ته رابلو او خپله هم بد نه کوو او بل چې کوم دی نو د بدو نه منې کوو او ایمان په الله تعالی باندې ساتو زما محترم موږ او تاسو به چې کوم دی نو په دې باندې انشاءالله دا آینده زندګي دا به زموږ او تاسو چې کوم دی نو ښکلې جوړه شي نو اوس نه دا عزم وکړو چې څومره موږ او تاسو نه ګناهونه شوي دي په هغې باندې الله جل جلاله نه چې کوم دی نو توبه او استغفار وکړو او دا عزم وکړو چې یا الله نن نه پس به چې کوم دی نو ستا نافرماني نه کوم او د نبي علیه الصلاة والسلام مبارکو طریقو باندې به چې کوم دی نو خپل ژوند تېروم د هغې خلاف ژوند به نه تېروم نو بیا به زما محترمو زموږ او ستاسو چې کوم دی نو هره دعا به قبلیږي الله جل جلاله به چې کوم دی نو هغه قبلوي نو دعا ده الله تعالی ته الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین